دا یې ورور ته پوښ کړی دی چې زموږ دا بعض ملګري چې تبلیغ او دعوت کې ګرځي نو دوی دا 3 ورځې 4 ورځې خاص کوي ای دا په شریعت کې شته او که نه؟ الجواب د ټولو نه مخکې چې زما جواب اورئ نو هغه به په سړه سینه بغیر د تعصب نه دا زه ټولو ته وایم. که ما د خبرې کې تاسو اورئ که بهري به څوک اوري که په نیټ اوري که په هر ځای کې اوري خو چې په زړه کې دي د اول نه ما ته تعصب و نو په الله ته قسم خورو که زما په دې خبره باندې پوه شي او که په دې نیت یې واوري چې دا دې څه وایي بیا به پوه شي. زه ځان ته ښه غټ تبلیغی وایم خو چې اوس سړی ما ته تبلیغی نه وایي دا خو دغه سړي مسله ده. زه خو ځان ته تبلیغی وایم. تبلیغ څه ته وایي؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبره تبلیغ کوه څه چې راته زه یم دا بیانوه. اوس څه چې الله وایي او څه چې پیغمبر وایي دا بیانول دا تبلیغ دی. دې ته تبلیغ وایي. خو دا مروجه تبلیغ چې کوم چلیږي نن سبا دا ملګري زمونږ او دا رونه مخلص دي کوشش ډېر کوي محنت ډېر کوي د دین یو جذبې په زړه کې شتي خو مسله پکې دا چې د علماو سره رابطې نه کوي د علماو سره یې نه لګي د واضح خبرو علماو سره یې نه لګي. په دې کې تاسو ما سره اتفاق نه کوئ دا به کېدای شي چې چلي نور که څوک زما په دې خبره صحیح رسي نو هغه ما سره اتفاق کوي چې علماو سره نشتي او په خپله هغوی موږ اوس علما نه یو وایي او دا مدرسه د چا ده؟ دا د امپړو ده. استاذ پکې هم امپړ دی شاګرد پکې هم امپړ دی دا په خپله هغه وایي. نو کله چې یو سړی امپړي او چې کله یو سړی په خپله وایي چې زه جاهل یم د ده نه به داسې کارونه کېږي چې هغه به صحیح نه وي. زه به انسان یم خطا کېږم خو ته به راشې ما به پوه کې چې وروره ستا دا کار غلط دی ولې وایي ځکه چې الله ده الله پیغمبر دی زه به له تندی ښکل کړم شکریه به ادا کړم کور ته به بوځم کې به نو چای به وڅښو روټۍ به وخورو دا سړی غټ احسان یې په ما باندې وکړو چې زما غلطي ما ته وښوه. نو چې بیا یو سړی جاهل او په خپله وایي زه جاهل یم ده ته چې غلطي وښوه بس دا د دین سره دښمني وایي واغسته. بعض وایي لکه داسې وایي موږ ته وی تبا به شي وي دا اسمان ولې اسمان وله مه چېړوئ موږ څه چېړلې موږ خو غلطي بیانوو غلطي چې په هر چا کې بیانوو وی که هغه هر څوک کاین هم موږ کان چې په غټ عالم کې غلطي هم به وي دا غلطي ده. خو د تعصب د لاسه ډېر خلک دا حقیقت نه مني په دې خبره به زما نه خفه کېږئ نه په خپله چې د عوام کیني کله نو په دې تبلیغانو به سمې خبرې کوي خو چې کله یو عالم وایي چې په دې تبلیغانو کې دا مرض دی دا ګوره وابي دی وایي نو پرون خو دا ټوله شپه دوی بس غیبت کې تېره کړه هغه وخت کې څه خبره نه ده خو که نن یو عالم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا وایي چې دا ښه خلک دي خو دا کار یې لږ کمزوری دی غلط دی په دې کې ورته نصیحت کول غواړي نو دی بیا وایي دا ګوره دا وابیان دي دوی تبلیغ نه مني. دا انصاف دی که زیاتی دی؟ دا خو زیاتی دی چې عوام کنځلې کوي بدې ردې وایي دا صحیح ده خو که عالم د حق د واضح کولو دپاره یو خبره وکړه نه دی د دین دشمن دی او دی د تبلیغ دشمن نه. تبلیغ سره چې دشمني کوي دا به مسلمان نه وي او چې تبلیغ نه مني دی به څنګه مسلمان وي. تبلیغ خو وایي دی چې دین به رسوي چې دین دې رسولی نه وي نو دا دین چې خور شوی دی په ټول دنیا کې خو رسېدلی دی که نه تبلیغ شوی دی دا اوس چې زه لږ یم تبلیغ کومه که نه دې د تبلیغ څخه کړي کله کوي نیغ کړي او نیله کوي تبلیغ دې ته وایي دین بیانول چې اوس زه لږ یم زه دین بیانوم. نو دا رونه چې زموږ کوم دي دا ښه خلک دي کوشش او محنت ډېر کوي خو دا دی چې علم ورسره نشتی د علم کمی دی او علم طلب کوي هم نه. دا زما د جومات دی زما د الله په توفیق سره 9 کاله په دې ځای کې شوي دي چې زه دعوت کوم که چا ثابته کړه چې زما د جومات ته یو جماعت راغلی او په دې نیت ناسي چې موږ د الله او د الله د پیغمبر خبره واورو زما نوم به بدل کوي. دې جومات په خوا کې د دیره کې به لګي مسله به بیانوي او څه مسلې خو قصه به کوي دې ځای کې به قصه کوي دې ځای کې ورته ووایي دلته راشه تفسیر کوي نه کېږي راشه سیرت بیانېږي د جمعې په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم ښکلی سیرت بیانولی کېږي راشه که نه موږ ته کارونه ډېر دي راشه سوالات جوابات دي اهمې مسلې پکې بیانېږي واوره د قرآن او حدیث په رڼا کې نه جي زموږ جومات راغلی نو ګوره ستا خو دغه مسلې دي
او ګیرې پکې د خلکو سپینې شوې او دغه دي خو راشه قرآن او حدیث واوره نوي نوي مسلې واوره بیا دا خلکو ته بیانې که دا اوس صحیح دین دی که نه دا کومې مسلې چې تاسو اوس واورئ د سوالات جواباتو کې دې کې ډېرې مسلې زما ګمان نه دی یقین دی چې اول پرې تاسو واورئ ثابته کوي چې چېرته جماعت راغلی ته ناسي دین یې زده کوي نو دا زه څه کومه څه کنځلې کومه که بدې ردې ویمه چې دوی کې نه کښېني نو جهل پکې ډېر دی په خپله یې مني او د جهل د ختمولو کوشش نه کوي نو دوه نقصانات شو یو نقصان کم علمي په خپله مني دویم بیا د هغې نه غټ نقصان دا دی چې کم علمي ختموي نه یو سړی مني چې زه څه یمه یعنی زه جاهل یمه او د بل خبرې ته غوږ کېښودو ده کې مصیبت شته مصیبت دا دی چې جهالت ته پکې خو ویې منله اوس جهالت ختموي خو دا چې وایي چې جاهل یم او جهالت نه ختمومه نه د ده بیا مصیبتونه دوه دي جهالت ته او جهالت نه ختمول هم په خپله طریقه به رواني نو دا رونه ښه خلک دي ښه محنت او کوشش کوي خو دا دی چې د علماو سره رابطې د علماو سره مشورې دا نشته یو ځای کې چې ته ما پسې داسې ملګری نه دی راغلی چې ته دلته درسونه کوې موږ ته یو مسله را پېښه شوې ده په دې مسله موږ لږ پوه کړه چې بیا خلکو ته بیان کړو ما پسې څوک نه راغلی نه ما پسې راغلی دي چې راشه ته دلته بیانونه کوې نن زموږ په دې پروګرام کې مې یو بیان وکړ لس منټ او یو ځای کې زما پېښه وشوه هسې داسې ورغلم چې کېناستم نو هغه بیانونه شروع کړي نو بیا مجبوراً د حیا د لاسه مولوي صاحب به مو یو څو خبرې وکړي نو ما د علم مسله شروع کړه د علم اهمیت او علم پکار دی نو دوه خبرې مې کړې نه بس ډېرې خوږې مسلې د خدای چې ټیم موږ سره ختم شو ارادې م لیکل غواړي وایي زما په مسله کې ټیم ختم شو 2 منټه خبرې ما نه دي کړي زما نه مخکې شنه جاهلان ودرېدو هغو نیمه ګنټه قیسې وکړې ما چې خبره شروع کړه د قرآن او د حدیث او د علم چې رونو علم وکړي دا ډېر ښه شی دی بیا به خلکو ته تبلیغ کوئ نو ستاسو تبلیغ به جوړي بنا به په دلیل له پاسه نو بیا وی ډېرې خوږې خبرې دي ارمان چې بس موږ سره وخت نشته او ارادې م لیکل غواړي دا هغه خبرې کوم چې کومې واقع حال حقیقت بیانوم او نه زما چا سره څه ذاتیات شته او نه ما سره چا ذاتیات شته او نه که دې درسونو له راشي ما ته پې شټارونه نه لګي او نه به ما ته څه تنخوا میلاوي او که نه راځي نو زما څوک څه نقصان هغه نشي کولی خپل ځان نقصان ورکوي بعض غلطیانې دوی کې شتي یو غلطي هغې کې دا ده چې د دعوت دپاره ورځې خاص کوي 3 ورځې 4 ورځې کال اوس یو سړی ما ته دا ویلی شي چې په دې کې څه حرج دی دا خو هغوی یو ترتیب جوړ کړی د تاسو چې جامعه کې سبق وایي نو جامعه کې داسې نه چې دا 6 میاشتې اولنۍ دي بیا 6 میاشتې دي دې 6 میاشتو کې 4 میاشتې سبق ته 2 میاشتې چوټي ده نو دا ترتیب چې تاسو یې ښودی دا تا چې که سړی ما ته دا وایي تا چې د خپلو درسونو دا وخت یې ښودی چې په هفته کې 2 ورځې درسونه دا ټیمي تا هم وخت خاص کړی جواب زما په دې وخت خاص کولو کې او د دوی په دې وخت خاص کولو کې فرق دی زه دا وخت خاص کول عبادت نه ګڼم او دې دا وخت خاص کول عبادت ګڼي زه دا وخت خاص کول دې ته یو ویم دا یو نظم دی نظم مطلب یعنی وخت برابرول دی یو ټایم ټیبل دی خو سبا یې بدلولی هم شم او څو پیرې مې بدل کړی اکثر زما بل ځای کې څه پروګرام وي تاسو ته ووایم چې 2-3 ورځې به درس نه وي ترتیب خراب شو که خراب نه شو خراب شو خو هېڅ خبره نه ما ته داسې تبلیغې وښایي چې هغه دا ووایي چې راځئ چې زو 10 ورځو له ما ته حقیقت وایي ګوره که چا اورېدلي ما ته ووایي چېرته م داسې لیدلی دی چې ګش لګو 2 ورځو لپاره په ګش وتي 2 ورځو لپاره ګش څو ورځې چې دغه چې ورته وایي دا سیروزه څو ورځې 3 نه م کم لیدلی 15 ورځې سیروزه م لیدلی چېرته نو بیا دا څنګه ته وایې چې دا موږ یو ترتیب جوړ کړی دی عبادت یې نه ګڼو عبادت یې ګڼې ځکه خو کمې زیاتې پکې نه کوې ښه تپوس وکړه چې یو سړی 4 ورځې چیلې له لاړ شي
او په یو کم 40 کور ته راشي ثواب به ورته پوره میلاوي چې که پلار یې مړي بیا به هم نه راشي ولې بیا ورته د چیلې ثواب پوره نه میلاوي دلیل دی چې دوی عبادت ګڼي نو چې عبادت یې ګڼي بیا به د قرآن او حدیث نه دلیل ښه او قرآن او حدیث کې په یو ځای کې دا نه دي راغلي چې پیغمبر ویلي دي صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به دعوت ته پر ورځې خاص کوي نه دعوت دا به د کوم وخت نه د کوم وخته پورې کې د مرګه پورې چې کله درته موقع میلاو شو په ټلیفون په موبایل په جومات کې په ډیره کې په کور کې په خپل ملک کې په بهر ملک کې په پښتو کې عربی کې انګلیش کې هر وخت به دعوت کې الله سبحانه تعالی دین تبلیغ به بیانې نو دا یو حقیقت ما بیان کو او که څوک پې خفه شوی الله دې خوشحاله کړي خو څوک په دې نه شي خوشحالولی چې حق پټ کو کومه خبره چې واضح واضح او دا یو اهمه نقطه ده چې موږ چې دا کوم دلته خپل دارور وایي چې موږ چې دلته کوم خپل درسونه کوو نو زموږ خو صحیح دی چې ورځې ټاکلی شي دا د ورځې درس دی خو بیا مختلف درسونه دي یو ورځ د سیرت دی نو بلو مشکات دی نو بلو تفسیر دی بلو ریاض صالحین دی سوالات جوابات دی او دا خو دغه یو قصه د پوخان را روانه نو دا ترتیب صرف ترتیب دی عبادت یې نه ګڼو او که عبادت هم ګڼلی نو بیا به موږ دا واجب کړی وی چې د دې نه موږ اخوا دېخوا کېدی نه شو والله اعلم په دې مسله ورسېدی که نه